عصری با شوخی‌ها و صمیمیت در یکی از دوردست‌ترین روستاهای جنوب شرق افغانستان. در اینجا غیر نظامیان و نظامیان همواره چنین با هم می‌بینند و به قصه می‌نشینند. چیغی سپینگیری وړه زړه مونږ دغه قربانۍ ته د خپلې خاورې قربانۍ ته مونږ هر وخت بیدار ویلوړ یو که شپه دی که ورځ دی. روستای استیاک که در آن در حدود 200 خانواده بود و باش دارند در ولسوالی دند پتان ولایت پکتیا در امتداد خط دیورند واقع شده است. باشندگان این روستا همواره برای تامین امنیت در منطقهشان کوشیدند و حتی در این راستا گاهی به رویارویی با نظامیان پاکستانی هم پرداختند. یوه غاږ هغه ته پیښې ته ووځي هره پیښه دوی په اتحاد سره حل کوي. دویم د کومو اتحاد دلته نیروهای امنیتی در دند پتان نیز بدین باورند که در این روستا آرامتر از هر بخش دیگر به مأموریت‌های روزانه‌شان می‌پردازند. در حالی که این دلگرمی را هم دارند که اگر با خطر روبرو شوند مردم به کمکشان خواهند آمد. دومره مینه او دومره او خواخوږي دومره غم شریکي لکه موږ سره چې دی او کمونو وکړله او دومره مینه چې موږ سره دوی لري واقعا چې هېڅ زما په زړه کې دومره احساسات لکه د نن چې ما په زړه کې راغلي دي هېڅ په خوله مې ژړا راځي په سترګو مې داسې اوښکې تویېږي. حالا هر چیز این روستا با رنگی از سال و آرامش آمیخته است. یو سړی دی ازغي کوي یو سړی دی ګلان کوي نو ازغي که کاری په خېجې به پښو کې بدیڅي که ګلان کاری بیاوی بی نو سوله خول ډېر ښه خوند کوي. باشندگان استیا دست به دست هم دادند و رویاهایشان را برای نیروهای امنیتی در دند پتان نیز بدین باورند که در این روستا آرامتر از هر بخش دیگر به مأموریت‌های روزانه‌شان می‌پردازند. در حالی که این دلگرمی را هم دارند که اگر با خطر روبرو شوند مردم به کمکشان خواهند آمد. دومره مینه او دومره او خواخوږي دومره غم شریکي لکه موږ سره چې دی او کمونو وکړله او دومره مینه چې موږ سره دوی لري واقعا چې هېڅ زما په زړه کې دومره احساسات لکه د نن چې ما په زړه کې راغلي دي هېڅ په خوله مې ژړا راځي په سترګو مې داسې اوښکې تویېږي. حالا هر چیز این روستا با رنگی از سال و آرامش آمیخته است. یو سړی دی ازغي کوي یو سړی دی ګلان کوي نو ازغي که کاری په خېجې به پښو کې بدیڅي که ګلان کاری بیاوی بی نو سوله خول ډېر ښه خوند کوي. باشندگان استیا دست به دست هم دادند و رویاهایشان را برای یک زندگی بدور از خشونت‌ها حقیقت بخشیدند. حقیقتی که همه حتی کسانی که تنها چندی هم در اینجا بمانند برپایی آن را خواستار خواهند شد.